الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زمان عزت مندو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر فضائل مخ جمعوں کی بیان شوی دی. نننے موضوع کے دا نبی علیہ السلام معجزات مختصر غنے بیان شی. اللہ تبارک و تعالی چی کم پیغمبر اخپل لے گلے دے نو اغلا معجزہ ورکی. معجزے مطلب دا دے چی دا سے کار دے اغنا صادر کی گی چی دے اغا مخالف سمرہ مخلوق چی دے اغا شاندکار نشی کولے. لکہ موسیٰ علیہ السلام پر زمانے کے ہر طرف تا جادو ہے جادو. نو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام لدا سے معجزے ورکڑے چی آغا جادو دیغی توڑ نشکولے او یو امسا بچا او غزار کردن ٹولی اغا لکاو رسائی چکم دیغی دیغو اخوڑلی. عیسیٰ علیہ السلام پر زمانے کے حکمت عامو نو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام لدا سے معجزے ورکڑ لے چی مرغی با دے خٹن تیار اکڑا بیا با پاکی فکرن. نو اللہ تبارک و تعالی با دے اغینا اغا مرغی جوڑ اکڑا بوالو تا مڑی تا بے آوازو کچی قم بیزن اللہ. نو اغا برا پاسے دو دغشانتا عیسیٰ علیہ السلام اغا کسان چی اغوبا مور نڑاندو با پیدا کردلو دا مخ من بے لاس راخ کا اغوبا اللہ تبارک و تعالی بینا کرل. یو سلیمانی بگی مرض با برس مرض چی دی اغیر لا علاج مرض دے پا اغبان دے با عیسیٰ علیہ السلام لاس راخ کو نو اغبا اللہ تبارک و تعالی خکو. دا معجزے وی زمانگا استاذ پیغمبر اللہ تبارک و تعالی ہم دیر معجزے ورکڑی دی. او د نبی علیہ السلام په زمانے کے فصاحت او بلاغت ډیر زیات عامو. نو اللہ تبارک و تعالی والا ټول نه غټه معجزہ قرآن پاک نصیب کو. قرآن پاک دا سے معجزہ دا چی 1443 کال اوشلو قرآن پاک بار بار اعلان کی دا دنیا خلقو دا چی زما پشانت یو صورت راوڑے قسم مخالفت وکړو په دې پسې تدبیرونه جوړ کړو سازشونه وکړل پکې تحریف کوشش وکړو لیکن د قرآن پاک بشان ته یو صورت نه پورې چارا نړو. نو هغه زمانه کې انتهایی فصیح او بلیغ عرب خلقو
او د هغې مقابلې کې یو داسې کس چې هغه چانه سبق نه دی ویلی، استاذ یې نشته، د چا شاګردي نه دی اختیار کړې، او هغه داسې کلام پیش کوي چې دنیا د هغې کلام په شان ته راوړل نه عاجزه ده، نو دا د الله تبارک وتعالی پیغمبر ټول نه غټه معجزه قرآن پاک ده چې هغه نن پورې قایم او دایم ده، قیامت پورې به دا معجزه وي. قرآن پاک داسې معجزه ده چې الله تبارک وتعالی دا ژوندی ساتلی. قرآن پاک کې باره کې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، او نن پورې هغه حفاظت د هغې شوی دی، د هغې په زبر زیر پیش شد امت کې سشي کې څوک فرق نشي راویشتی. قرآن پاک داسې معجزه ده چې زمونږ خپل په علاقو کې وګرځو، لغونې چې علاقه بدلیږي ژبې کې فرق راځي او الفاظو کې ټکي کې فرق راځي، لیکن قرآن پاک که تا ته عرب والا لولي بیا به هغه انداز کې لولي، که د عجم والا لولي، که یو انګریز لولي، که یو غر سر نه یو کس راکوشی دی دیهاتي هغه یې لولي، په حقه لهجې کې، په حقه طرز کې، په حقه زبر زیر پیش سره، په حقه مخارجو سره، حقه صفاتو سره به تا د قرآن پاک لولي. داسې معجزه دا بل چا ته نه ده میلاوه شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله کې معجزې ورکړي دي، بعضو علماو هغه زر لیکلی دي، بعضو 1200 شمار کړي دي، بعضو 3000 نه هم زیات چې کوم دي هغه شمار کړي دي. نو نبی علیه السلام معجزه قرآن پاک. او دویم نمبر معجزه هغه د نبی علیه السلام احادیث مبارکه، ځکه چې وړوکې غوندې نبی علیه السلام حدیث بیان کړی دی او فرمایي اوتیت بجوامع الکلم، ما ته داسې کلمات الله را کړي چې هغه جامع دي، هغې معنی ډېرې زیاتې دي، علما د هغې نه په مخه مسایل راوباسي. دا د دویم نمبر معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه. دریم نمبر معجزه د نبی علیه السلام علماء امت، چې دی امت کې الله تبارک وتعالی هغه علما پیدا کړو چې او قرآن پاک کې دومره غور او فکر وکړو، د هغې نه مسایل راووښکل، داسې حافظې ول الله تبارک وتعالی ورکړلې چې د قرآن پاک مکمل حفاظت، ترجمې سره حفاظت، د هغې الفاظو حفاظت، د هغې د صیغو حفاظت، د هغې د زبر حفاظت، د هغې د یو ټکي حفاظت سره سره د هغې تفسیرونه ولیکل، مخې ته یې خواره کړل، او د نبي علیه السلام حدیث مبارکه په یو ټکي سره هغه یاد کړل. دا الله تبارک وتعالی د امت له هغه علما ورکړل چې داسې علما او داسې معجزه بل څوک بل امت نشي پیش کولی. بیا د دې غټه معجزه دا ده، سوریاني او عبراني ژبه کې تورات او انجیل نازل شوي دي، د هغې یوه قاعده هم نه میلاویږي، د هغې هغه الفاظ هم دنیا کې نشته چې کومه ستا ژبه څنګه ده، لیکن الله تبارک وتعالی د قرآن پاک حفاظت ذمواري اخیستې ده. نو نن د قرآن پاک د حفاظت لپاره څومره د کتابونه چې کوم د علماو لیکلي دي، صرف دی، نحو ده، بیا مخې ته ځي غټ غټ کتابونه ټول د عربۍ، دا د عربي حفاظت الله تبارک وتعالی اخیستی دی. نو دا هم د قرآن پاک او دا هم د نبي علیه السلام هغه معجزه ده، عقلي معجزه. او دا هم ده چې الله تبارک وتعالی پیغمبر د تورات د انجیل علماو مخکې د الله کلام بیانوي او خپل بیان کې چې زما بارکه نبی علیه السلام فرمایي زما بارکه ستاسو کتابونو کې الفاظ راغلي وګورئ، زما تعریف پکې راغلي وګورئ، زما صفات پکې راغلي هغه وګورئ. علما انکار نشي کولی، دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده. او دې سره سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو معجزه ده هم ده چې کله نبی علیه السلام دنیا ته راغی، هر طرف ته دنیا په ګمراهۍ کې ډوبه وه، او په هغه ټیم کې دنیا کې چې غټ غټ مذهبونه وو، په هغې مذهبونو کې اولنۍ مجوسیان وو. مجوسیان د ایران او فارس نه واخله، خراسان، د افغانستان، ترکستان، په دې علاقو کې کسرا او دې علاقو کې دا چې کوم دی د خوارو، او دې خلق ورته به سجده کوله. دوه خدایان ځان له نیولي وو، د یو نوم چې کوم دی یزدان او بل نوم اهرمنو، دا ته به خدای وي، هغو ورته به سجده کوله. مردار به خوړل، خپل مور سره خپل خور سره به نکاح کو، او دغه یو دنیا کې دا مذهب عام اکثرو خلقو څخه دا یو مذهب و. دویم نمبر عیسائی مذهب و. عیسائی مذهب دا شام او عراق کې
دا خورو په هغه ټایم کې قیصر د روم هغه هم عیسایي دا غټ بادشاهي چې کوم دی خلق چې کوم دی عیسایانو اکثریت علاقو کې بعض ځایونو کې د دنیا په بعض علاقې کې هغه خلق عیسایانو. دریم نمبر یهودیانو بعض علاقو کې او دی یهودیان د تکبر دی وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه راوړو، عناد دی وجه نه، حسد دی وجه نه کني. الله تبارک و تعالی فرمایي چې دو دې پیغمبر له داسې پیژني لکه څنګه چې خپل ځامن سره پیژني. سلام نمبر دنیا کې مذهب چې کوم دی هغه د بت پرستو چې هغه په هندوستان کې او په عربو کې چې مشرکین د بتانو ته به سجدې کولې، دا مذهب چې کوم دی هغه عامو بت پرستو مذهب. او پنځم نمبر صاحبین هغه چې هغه خلقو د روحانیت قایلو، د ستورو، د سپوږمۍ، د نور د دې سجدې به کولې، دې ته به خپل خدایان ویلو او د دې ته به وي دا زموږ خدای دی. دا یو مذهب دنیا کې عام او دا خلق دغه علاقو کې خوارو. شپږم نمبر دهریه دا چې الله دې او بارک فرمایي وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. دغه دنیا ژوند دی، بس مرګ ژوند، بیا دوباره به ژوند نشته. دهریه مذهب والا دنیا کې عامو. د شپږ مذهبونه وو او دغه مقابله کې یو کس را پاسي، هغه بچی چې هغه یتیم دی، دغه پلار دغه د پیدایش نه مخکې وفات شوی دی، له شپږو کالو چې مور یې وفات شوې ده او خپل دا دین عمراو ته، لوی بادشاهانو ته، لوی علاقو ته لیږي او هغوی باره کې دلایل پیش کړي. پوره شپږ واړه مذهبونه چې کوم دنیا کې عام دي هغو د هغې رد نشي کولی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم معجزه ده چې نبی علیه السلام په داسې حالت کې راځي او براهین خپل دلایل خپل چې کوم دی حجت هغو باندې قایمي. یو مذهب د هغې رد نشي کولی، نه عیسایان کولی شي، نه یهودیان کولی شي، نه دهریه کولی شي، نه چې کوم دی هغه بت پرست کولی شي، نه صاحبین کولی شي. کم چې هغه صحیح غوږ ورته ږدي، تعصب نه پاک دی، هغه دا دین قبلي، دا هم د نبي علیه السلام غټه معجزه ده. او دې سره سره الله تبارک و تعالی نبی علیه السلام له یو معجزه ورکړې وه چې هغه به د غیب خبرې خلقو د ښودلو آینده لپاره څومره حالات کېدو واله دي. لکه حدیث مبارکه د هغې نه ډک دي. یا مخکنو انبیاو چې انبیا یې لیدلي نه دي د هغو واقعات بیان کړي دي. یوسف علیه السلام مکمل قصه، د سلیمان علیه السلام قصه، د لوط علیه السلام قصه، د نوح علیه السلام قصه تفصیل سره بیان کړي دي چې هغه په هغه ټایم کې موجود نو. دا د نبی علیه السلام معجزه ده عقلي. او یو معجزه د نبی علیه السلام دا د مستجاب الدعواتو، چا لپاره به دعا وکړه اق شانت واقعه به کوم دی کېده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معجزه وه. د دې نه علاوه حسي معجزې، دا عقلي معجزې دي. حسي معجزې چې سړی به خامخ هغه وګوري پای کې دا ده، لکه نبی علیه السلام سپوږمۍ ته اشاره وکړله، هغه سپوږمۍ دوه ځایه شلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کافر راځي لاس کې ګټې دي، وي دا د کلمه وایي، زه به کلمه وایم، نو هغه ګټې چې کوم دي هغه کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ونه ته اشاره کوي، هغه ونه چې کوم دی هغه د نبی علیه السلام خواته راځي، سر ورته کښته کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. په لارې باندې روان دی ونې او بوټي سلام کی السلام علیک یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. دغه شان د یو ځل یو کس دعوت وکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو او کېناست په دسترخوان باندې، نو هغه د غوښې نه اواز راغی چې ما کې زهر ملاوه شوي دي، ماله مخوره. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نور ډېر معجزات د نبی علیه السلام هغه موجود دي، په کتابونو کې لیکل شوي دي او د هغې حفاظت علماو کړی دی او خلقو ته هغه بیان کړي دي. لکه په هغې کې یو دا د جنګ خندق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی او یو صحابي راځي، یا رسول الله تاسو ډېر د لوږه لګېدل، ما ته خوراک تیار کړی دی، راشئ تاسو د خوراک چې کوم دی هغه وخورئ. هغه په خپل ذهن کې دا وه چې ما یو سیر چې کوم دی یو سیر وربشې ما پخ کړي دي، لهذا د هغې اوړو نه ما ډوډۍ به زه پخوم تاسو له براکومه، تاسو راشئ راسئ. دوه صحابه کرام راولئ. نبی علیه السلام تمام لښکر ته آواز وکړو چې پاسه راځئ. جابر رضی الله تعالی تاسو لپاره دعوت کړی دی. ټول صحابه کرام لاړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک سره هغه ډوډۍ او سالن تقسیمو. 1400 صحابه کرام هغه وخوړل او د هغې نه باوجود هغه خوراک چې کوم دی هغه زیات شو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده. دغه شان د یو ځل ابو طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صرف د دېو کسانو دعوت وکړو او نبی علیه السلام سره چې څونه ملګري وو،
ټول لازئ ټول لاړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستل او ټولو چې کوم دی هغه ډوډۍ وخوړله. یو ځل چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي انتهایی لوږه ما باندې لګېدلې وه چې په داسې ټایم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو جام پی راغلو او هغه جام یې ما ته یې ویل چې لاړ شه اصحاب صفه چې څومره ټول ته آواز وکړه هغه 70 یا 80 کسانو ټول ته آواز وکړه. نو ما یې زړه کې ویل چې خدایه پاکه زه ډېر زیاته لوږه ما باندې لګېدلې وه ما به داسې کلي نو هغه نبي علیه السلام دا راوغوښته دا خو ماله نه پوره کېږي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته صحابه کرام راغلل ما ته یې تقسیمول شروع کړه. نو ما هغه تقسیمول شروع کړ تر دې پورې چې ټولو هغه صحابه کرام اصحاب صفه والو هغه پی وڅکل. بیا زیات شول ما ته یې وڅکه ما وڅکل مې نور وڅکه مې زه وړ شلم ما یې بیا نور وڅکه بیا چې ما هغه نور وڅکل نو بیا هم هغه جام کې هغه پی و. دا د نبي علیه الصلاة والسلام هغه معجزه ده. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیبیه مقام کې پی کې اوبه ختمې شتلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چلو کو به د چا څخه اوبه شتې لغونې راړې نو یو اوبه راړلې شتلې نبی علیه الصلاة والسلام هغه اوبه پکې فوکړل یا خپل لاس مبارک به کته که هغه کوی کې واړولې او کوی چې کوم دی هغه ټول له اوبه راته راوخوټ کېدو او ټولو صحابه کرامو په خپله هم اوبه وڅکلې او خپل ساورود باندې هم هغه وڅکولې. دغه شان د یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام صرف د یو ساعه کجورونه یو ساعه چې کوم دی هغه وربشې وي یو اوږې وربشې یا یو بیزي بچی و هغه ذبح کړی شوی و په هغې کې 80 کسانو باندې ډوډۍ وخوړله راځه ټول راځئ تاسو لپاره دعوت شوی دی. دغه شان د نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل روان دی په لارې باندې محفل د صحابه کرامو څخه اوبه نشته دی اوس جهاد لپاره روان دي اوبه ختمې شوي دي. نبي علیه الصلاة والسلام وی چې راشي زما خواته خپل جام کې یا لوټې کې خپل لاس مبارک کته کو او لاسونه چې کوم دی هغه چینې شان د اوبه روانې شتلې او ټولو صحابه کرامو په خپله هم اوبه وڅکلې او ټولو صحابه کرام خپلو ساورو باندې هم اوبه وڅکلې او بیا هم هغه لوټې کې یا هغه جام کې اوبه پاتې شتلې. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده. دغه شان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړو نو انس رضی الله تعالی عنه مور ام سلیم رضی الله تعالی عنها لغونه ډوړې په کړه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ولېګلا. نبی علیه الصلاة والسلام ټول صحابه کرام راوغوښتلو او په هغه ټایم کې دا 300 کسانو هغه 300 کسانو هغه ډوړې خوړله او بیا هم زیاته شتله. د زرګاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې واقعات دي چې الله تبارک وتعالی ته نه داسې کارونه اغوستي دي. یو معجزه پکې دا هم ده چې هغه وویل چې دا بره سپوږمۍ ده دا سپوږمۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته داسې اشاره وکړله او هغه اشارې د وجې نه هغه الله 2 ځایه کړله او ټوله دنیا هغه ټایم کې وکته او نن هم ساینسدانان دا وایي چې دې ما له بحث داسې یو نشان موجود دی ځکه سپوږمۍ مه ګورله هغه نشان چې کوم 2 ځای شوی بیا یو ځای شوی ده هغه نشان نن هم پې موجود دی. زما الله تعالی الله تبارک وتعالی هغه پیغمبر را کړی دی چې هغه دې ځای نه اشاره وکړي سپوږمۍ 2 ځایه شي. نن کې اوس د ساينس دی وجه نه ټیکنالوژي دی وجه نه سپوږمۍ ته وخیږي موږ په هغه باندې فخر کوو او خپل پیغمبر باندې فخر نه کوو چې هغه د دې ځای نه اشاره کوي. الله تبارک وتعالی د هغه د اشارې دی وجه نه سپوږمۍ 2 ځایه کوي. نن خلق مشتری ته خیږي مالا تعالی الله تبارک وتعالی هغه پیغمبر را کړی دی هغه د شپې یو معمولي غونې حصې کې هغه حرم شریف نه اقصا ته ځي اقصا نه بیا د اسمانونو سیل کوي د جنت او د جهنم سیل کوي د الله تبارک وتعالی خوا ته ځي الله تبارک وتعالی نه پیغام اخلي د موز او د سوره بقره آیتونه او بیا د واپس راځي او د شپې لغونې حصه تېره شوې وي دا اسرا بعبد لیلا من المسجد الحرام د شپې مسجد الحرام نه مسجد اقصا ته بوتو د شپې یوې حصې کې دا هم زما استاد پیغمبر هغه معجزه ده او دا هم زما استاد پیغمبر هغه معجزه ده چې دنیا د هغې د راړلو نه عاجزه ده. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم پیشنګویانې کړي دي هغه هم د هغو معجزې دي. څومره پیشنګویانې چې کړي دي هغه یو ورځ سره د ثابتېږي. خلق وی حدیث ضعیف دی لیکن چې کله ثابت شي مخې ته راشي بیا هغه شان د حالات هو دا خو رښتیا وه. نو قرآن پاک نه علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر داسې چې کوم دی هغه واقعات دي چې نبی علیه الصلاة والسلام پیشنګوي کړې ده هغه شان ته شوي ده. لکه روم بارک الف لام میم غلبت الروم دغه بارک پیشنګوي کړې وه هغه شان ته واقع شله. صحابه کرام مبارک نبی علیه الصلاة والسلام پیشنګوي کړې وه چې الله به تاسو له خلافت را کوي خلافت الله تبارک وتعالی غوله ورکو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما نه وروسته به 30 کاله خلافت هغه 10 کاله چې کوم دی خلافت 2 کاله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 10 کاله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 12 کاله شلو
او 12 کاله خلافت بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ او 6 کاله خلافت بیا د علی رضی الله تعالی عنہ. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دا پیشنګوي کړي وا، هم اق شان د ثابت تله. د علما يهود بارک الله تبارک وتعالى پیغمبر پیشنګوي کړي وا چې دوی د مرګ تمنا نشي کولای. قران پاک دا دوزه قران پاک کې راغلي دي، یو ځکه دی ولن يتمنوا، یو ځکه ولا يتمنونه. دا دواړه دوه تمنا نه پوره هغه د مرګ تمنا دوی نشي کولای. څومره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیشنګیان کړي دي بعینه اق شان د ثابت شوی دي. دا زما د استاد پیغمبر معجزې دي. او دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معجزو کې یو داوم ده چې دعا به چاره وکړله، هغه دعا به الله تبارک وتعالى قبولوله. دغه انس رضی الله تعالی عنہ چې کله مور راويشتو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ور دعا وکړه، درې دعاګانې وکړې. اے الله د عمر کې برکت واچي، د مال کې برکت واچي، د اولاد کې برکت واچي. نو دیوی چې نورو باغونو با په کال کې یو ځل فصل کو، زما باغ به 2 ځله فصل کو. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا وا. دیم دادا چې مال الله دومره بچی را کړل چې 110 نصیحت کړوسی دا مخفلو قتل کله قرآن پاک ختم ټول به را جمع کړو، هغه به دعوت کو. نو دا په اولاد کې برکت. او دریم نمبر په عمر کې برکت چې ټول اخري صاحب دنیا نه چتل هغه غالبا انس رضی الله تعالی عنہ دې عمر ولهم الله تبارک وتعالى ډیر وکړو. دغه شان عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله مال دعا وکړه چې الله ما مالدار کی. کله الله ولدمره مال ورکړه چې قال دنیا نه ته دغه د بیبيانو پیسې کې چې کوم دغه هغه پیسې هغه نن زمانه کې هغه باربون روپۍ دغه نه جوړيږي. دغه شان د سعد رضی الله تعالی عنہ ته دعا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو سعد رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه دعا الله تبارک وتعالى قبول کړله. سراقه چې کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لارې باندې روان دی هجرت کی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دی او سراقه ته پته لګیدل چې دیونی سما دی ابو جهل ته والکم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ور خیره وکړلې هغه خپل د اسمه چې کوم دی غزمه کې خیدل شروع شلو. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه معجزه بیا توبه وکړه، مسلمان شو او واپس خپل د اراده نه چې کوم دی هغه بس کړل. دا شان عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ورکه ماشومو نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه لپاره دعا وکړه چې الله دې د علم ورکي، دله په ورکه د قران پاک. نو هغه مفسر قرآن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه مشهور دی، هغه تفسیر ډیر زیات عام دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر عرض وکړ یا رسول الله کوم دعا کومه؟ هغه دعا خبره او تاسو نور مال هیږي یا چې کوم خبره بل چا نه اورم هغه مال هیږي. نبی علیه الصلاه والسلام ولا بسنه من الله سره اخو ابو هريره دغه نه رسول زیات حدیثونه هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ منقول لي څومره حدیثونو کتابونو حدیثونه راغلي ټول زیات حدیثونه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راغلي دي. دغه شان نبی علیه الصلاه والسلام یو ځل خپل کور د شفر راوړو او یو صادر چې کوم دی هغه خپل ټول باندې واچو او هغه ټیم کې بیا دعا وکړه او په هغه دعا باندې د دیوانونو نو आवाज راته 3 ځله دعا کړو، 3 ځله دیوانونو چې امین په ویلو. دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. قریش د کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت مخالفت وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لپاره بد دعا وکړه چې الله دومره قحط نازل کړي. بیا په قحط نازل شو، بیا ابو سفیان ناغه او استا قوم دی یو کالو شو اوس که شي نشته ته مله لپاره دعا وکړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دعا وکړه، بیا په الله باران وراو. دغه شان ته مدینه منوره کې غټ قحط پروته او باران نه کېدو. یو صحابي پاسه دغه شان جمعه ورځ نبی علیه الصلاه والسلام خطبه ویلا، بیا رسول الله دعا وکړه چې الله باران ووري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، په قټمنه باران نه کې بل جمعه پر باران وریدو. بیا صحابي پاسه یا رسول الله اوس دعا وکړه چې موږ خلق تنگ شلو، کوټي ساسي باران ډېر زیات وریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکړه، الله تبارک وتعالى هغه باران هغه بند کړ. دغه شان دا نور ډېر واقعات او ډېر معجزې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه په کتابونو کې لیکل شوي دي. خپل پیغمبر باندې درود شریف، خپل پیغمبر سره مینه ساتل، د دنیا خلقو سره چې فلانی دا کارو کو فلانی دا کارو کو. زما او ستا پیغمبر په هغه ټیم کې کارونه کړي چې دنیا دغه سوچ هم نشو کولای. خلق سوال له 115 کال وروسته په مې دخیږي هغه شاری سره کوم دغه دوزه کوي. خلق سوال له 115 کال وروسته مشتری ته مریخ تخیږي او زما ستا پیغمبر نن سوال له 100 کال مخکې اسمانونو د الله تبارک وتعالى خواته خدای دی. لہذا د پیغمبر قدر وکړي، خپل بزرګ دغه محبت واچوي، دغه طریقې په خپل ځان کې راولي
چې کم سړی د هغه طریقې خپل ځان کې راویشتې روحاني توب باندې الله تبارک وتعالی به هغه له دغه اوچت مقامات ورکوي همدغه وجه چې کله بیا د هغه روح وځي هغه الله تبارک وتعالی علیین دلیږي چې زه اوس ته اوچت وی اوچت کارونه دې کول لہذا ستا روح هم علیین دلیږم او چې کم داسې بدکاره دی ګناهګار دی د الله د پیغمبر مخالفت کړی دی نو د هغه روح چې کوم دی هغه هم الله بیا لاندې لیږي چې تا ټول عمر مخالفت کړی لہذا بره تا رضي نشته دی واپس یې ولېږئ کته لاندې سجین دی بیا لیږي لہذا په ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې شکل او صورت سره سره د پیغمبر علیه السلام هره طریقه موږ په ځان کې راولو خوراک څښاک کې موږ خپل په ناستې پاستې کې موږ په خپل اوبو څښلو کې موږ د ډوډۍ خوراک کې موږ جومات ته داخلېدو وتو کې کور ته داخلېدو وتو کې چا سره ناستې پاستې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر عمل مونږ ته ښودلی دی صحابه کرام محفوظ کړی دی مونږ ته ښودلی دی په دې باندې عمل کول پکار دی الله دې نبی علیه السلام کامل محبت مونږ ته نصیب کړي او الله دې د قیامت پر ورځ باندې هغو سفارش مونږ ته نصیب کړي د هغو د سفارش نه علاوه بله لار نشته دی او الله دې د قیامت پر ورځ باندې د هغو د لواء الحمد جنډې لاندې مونږ له ځای راکړي او الله دې قیامت پر ورځ باندې د نبی علیه السلام د لاسونو مبارکونه حوض کوثر به متنصیب کی هغه ورځ باندې بس کسان مبارک اعلان کیږي یو دا وامتاز اليوم ایها المجرمون د دوه سمو سره دعا کوله جړل به وي د دوه دعاګانو یا الله مون په حفاظت کې وساتي یو چې دا اعلان وشي چې مجرمانو جدا جدا شي الله مون په مجرمانو کې شامل وا او دیم نمبر چې کله دا اعلان وشي د خلق بر د نبی علیه السلام خواته راځي مخه ته نو نبی علیه السلام ته رسول الله مستا امتیانو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی سحقا زما د خوانه لري کوي دا بدعتيان دو بدعت اختیار کړی دی مانه رسول دین کې کارونه راخلیو چې هغه دین کې مانو بیان کړی لہذا غوله بشاته کیږي الله دې په هغه کې شاملي الله دې موږ کامل اتباع د نبی علیه الصلاۃ والسلام نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.